د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. او تنبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې نن د افغانستان پر وضعیت غږیږي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا او تنبایوا نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه وینا وکړي. نوموړي دا وینا د افغانستان پر وخت د شپې 11 بجې ترسره کوي. هغه په داسې حال کې د افغانستان په اړه غږیږي چې د طالبانو حکومت تر دې وړاندې د یونما فعالیت منفي ارزولې او ویلي دي چې دوی د طالبانو د حکومت پر مثبت کړنو سترګې پټوي، خو کوچني منفي مسایل بیا په قصدي ډول لوی ښيي. پوهنې وزارت د ادارې او ښوونکو د 8115 بستونو پایلې اعلان کړې. د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې مرستیال څخه الله سعید د پوهنې وزارت د 5 شپږم ادارې او ښوونکو د 8115 بستونو د ازموینې د پالو اعلان غونډه کې ویلي چې په دغه ازموینه کې ټول ټال 15640 کسانو ګډون کړی و چې له دې جملې څخه 3001 تنه بریالي، 8392 ریزرف او پاتې نورې بې پایلې اعلان شوي دي. هغه زیاته کړي چې بریالي کسان کولی شي د راروانې دوشنبې له ورځې څخه مرکز او اړوندو ولایتي ریاستونو ته د استخدام په موخه ورشي. ایران په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه کړې. تسنیم خبري اجانس د کورنیو چارو وزارت د کډوالو چارو ریاست عمومي رئیس نادریار احمدي له قوله راپور ورکړی چې ایران په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو لپاره تګلاره جوړه کړې ده. احمدي په ایران کې د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره وویل. لومړی ډله هغه ښځه او خاوند چې یو له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې سند ولري. په دویمه ډله کې هغه کسان شامل دي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې سند ولري. دریمه ډله هغه کسان چې ویزه ولري. څلورمه ډله هغه کسان چې د کار د جواز کارت ولري. پنځمه ډله کې د تیر حکومت پخواني دولتي کارکونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله کې هغه کسان شامل دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د آلمان نوی حکومت غواړي د افغانانو د انتقال پروګرام وځنډوي. د جرمني د اتحادي ګوندونو او سوسیال دیموکرات ګوند ترمنځ د کډوالۍ محدودولو پر سر د پرونی هوکړې جزئیات خپاره شول. ګډ راتلونکي ائتلاف حکومت پریکړه کړې چې د افغان کډوالو د ځانګړو پروګرامونو ډیره برخه پای ته ورسوي. د معلوماتو له مخې له 2001 میلادي کال راهیسې 14000 افغانان د دغه پروګرام له لارې جرمني ته انتقال شوي، خو اوس به دا پروسه محدوده شي. د معلوماتو له مخې په دوه اړخیزه پریکړه کې راغلي چې نوی حکومت غواړي د افغانانو لپاره د مهاجرت ځانګړي پروګرامونه د امکان تر حده پورې پای ته ورسوي او نور نوي پروګرامونه پیل نه کړي. بدخشان کې د یو تښتول شوي ماشوم مړی موندل شوی دی. له بدخشان ولایت څخه ځایي سرچینې وایي د عثمان نومي 10 کلن ماشوم چې 2 میاشتې وړاندې تښتول شوی او مړی موندل شوی دی. د سرچینو په وینا عثمان د ارګو ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ له ښار وحدت سیمې څخه تښتول شوی و. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان احسان الله کامګار د دې پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې د یاد ماشوم د قتل په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. د راپورونو له مخې تښتونکو د دې ماشوم د تښتونې په موده کې د عثمان له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې غوښتل شوي پیسې ترلاسه نه کړي نوموړی یې وژلی او د بدن ځینې غړي هم ترې پرې کړي دي. د وژل شوي ماشوم کورنۍ له اړوندو ادارو څخه د پیښې د عاملینو د نیولو او مجازات غوښتنه کړې ده. د قطر لومړي وزیر ویلي که امریکا یا اسرائیل د ایران پر اټومي تاسیساتو برید وکړي د پارس خلیج اوبه وککړې شي. د قطر لومړي وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خبرداری ورکړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید به د پارس خلیج اوبه په بشپړه توګه ککړې کړي او په قطر، امارات او کویټ کې به ژوند له ګواښ سره مخ کړي. نوموړي دا خبرداری هم ورکړ چې د ایران پر اټومي تاسیساتو برید به د پارس خلیج بې اوبو، بې کبان او بې ژونده کړي. هغه پر ایران د پوځي برید د مخنیوي لپاره د ډیپلوماټیک حل غوښتنه وکړه. د سوریې د انتقالي حکومت ولسمشر احمد الشرا ویلي چې ځینو کړیو هڅې پیل کړي چې سوریه کې کورنۍ جګړه رامنځته کړي. هغه ټینګار کړی چې حکومت به هیڅ کورني یا بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې سوریه ګډوډۍ او کورنۍ جګړې ته ټېل وهي. له دې وړاندې د سوریې یو امنیتي چارواکي ساجد الدیګ چې د لاذقه امنیتي مسؤل دی د لبنان حزب الله او ځینې بهرني هیوادونه تورن کړي وو چې د سوریې وروستیو ناکراریو ته لمن وهي. د الشرا تازه څرګندونې داسې مهال راځي چې لا هم د سوریې په ساحلي سیمو کې وسلوال نښتې روانې دي چې پکې درانه مرګ جوړه اوښتې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا په وروستیو نښتو کې شاوخوا 1000 کسان وژل شوي چې ډېری ملکي وګړي دي.
مارک کارني د کاناډا لومړي وزیر په توګه وټاکل شو. کاناډا هیواد د مرکزی بانک پخوانی رئیس مارک کارني دغه هیواد د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو. شاوخوا 2 میاشتې وروسته له هغه چې جسټن ټروډو د کاناډا د واکمن ګوند له مشرۍ استعفا اعلان کړه، د راپورونو له مخې د کاناډا لیبرال ګوند د نوي مشر د ټاکلو لپاره رایه اچونه چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه پرون پای ته ورسېده او 59 کلن مارک کارني د شاوخوا 80 سلنه رایو په ترلاسه کولو سره د واکمن ګوند مشري ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اوکراین د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف 13 شپه سعودي عربستان ته روان شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې روبیو به جده کې د 3 ورځو په مخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو اهدافو تمرکز وکړي چې له مخې غواړي اوکراین کې د روسیې جګړه ختم شي. دا په جده کې د اوکراین د جګړې په اړه دویم پړاو خبرې دي. لومړي پړاو خبرو کې که څه هم اوکرایني چارواکي حاضر نه وو، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي دا ځل ویلي چې د جدي خبرو کې به ګډون وکړي. د اوکراین د سولې په اړه غونډه داسې مهال جوړیږي چې 13 اونۍ د امریکا حکومت د اوکراین سره پوځي مرستې او د غراض استخباراتي معلوماتو شریکول وځنډول. اسرائیل غواړي پر غزې برېښنا بند کړي. د اسرائیل د انرژي وزیر د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هیواد به غزې ته د برېښنا رسولو مخه ونیسي. دا پریکړه یوه اونۍ وروسته له هغه کېږي چې اسرائیل په جګړه ځپلې سیمه کې له 2 میلیون څخه زیاتو خلکو ته ټولې مرستې بندې کړې. د اسرائیل د انرژي وزیر په یوه نوي لیک کې دغه هیواد د برېښنا له شرکته غوښتي چې غزې ته د برېښنا د پلور مخه ونیسي. اسرائیل تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د غزې خلکو د ټولو مالونو د لاسرسي له بندولو وروسته ښایي اوبه او برېښنا هم پرې شي. دا اقدام په داسې حال کې کېږي چې اسرائیل هڅه کوي څو په حماس فشار راوړي چې دغه ډله مجبوره کړي د اوربند د لومړي پړاو تمدید ومني. د شا ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.